د ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په سویډن کې د یو مظاهرې پر مهال د تیر په څیر یو ځل بیا یو وحشیه عمل ترسره شو چې د قرآن کریم مبارکې نسخې ته پکې اور واچول شو. په دغه عمل سره سویډن د ټولو مسلمانانو زړونه ازار کړي. یوازې د قرآن کریم سوځول د بیان ازادي نه، بلکې د بیان ازادۍ له حدودو څخه تجاوز ده. که څه هم د قرآن کریم د نسخو په سوځولو باندې هیڅ هم نه کیږي، او یوازې دوی هغه خپل عناد چې د دوی په زړونو کې دا د مسلمانانو سره څرګندوي، خو بالفعل په داسې کړنو سره دوی د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې راولي، او هغه غربي تمدن چې بیخ او بنیاد یې د بیان ازادي ده، په داسې بې بندوبارو عملونو خپل تمدن له منځه وړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سویډن کې د قرآن کریم سوځونه او بې حرمتي په کلکو ټکو غندلې ده. له یاد هېواده یې غوښتي چې عامل ته یې سزا ورکړي. د راپورونو له مخې تېره ورځ په سویډن کې د ترکیې پر ضد لاریونونه شوي وو، او په طرز کې د سویډن یو ښي اړخه سیاستوال د پولیسو په مخ کې د قرآن کریم نسخې سوځولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت په سویډن کې د قرآن کریم سوځونه او بې حرمتي په کلکو ټکو غندي. بهرنیو چارو وزارت د سویډن پر حکومت غږ کړی چې د قرآن کریم د سوځونې عامل مجازات کړي، او د بیا لپاره دغه ډول اشخاصو ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام مبارک دین او مسلمانانو پر ضد داسې وحشیانه او پارونکې کړنې ترسره کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د بیان ازادۍ تر چتر لاندې د اسلام ضد عمل ته چې مسلمانانو پکې په نښه او مقدساتو ته پکې سپکاوی وشي اجازه ورکول د منلو وړ نه ده. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیو کې په دې اړه داسې ویلي دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په سویډن کې د قرآن کریم سوځونه او بې حرمتي په کلکو ټکو غندي. د افغانستان اسلامي امارت د نوموړي هیواد په حکومت غږ کوي چې د یاد عامل مجازات کړي، او د بیا لپاره دغه ډول اشخاصو ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین او مسلمانانو په ضد داسې وحشیانه او پارونکې کړنې